Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Topic take cleavage, blastulation. Class second biology da chapter number 21 ne the chapter name the development and aging. This is go the topic start hoy sam start hoy. The topic start with us akhli the female reproductive system na. Female reproductive system jikala ta start alai zumisara vagina pa ghiba ni the sperm ejaculation چې دی هغه وشي نو دا خپل لار داسې جوړ کی د ویجانا نه سروکس ته پاشي د دینه یوټیرس نه زموږ سره دا پاشي فیلوپین ټیوب ته راشي. فیلوپین ټیوب چې دا زموږ سره دوی رائټ سایډ او لیفټ سایډ کوم فیمل ریپروډکټیو سیستم دی د هغې نه علاوه زموږ سره اووري چې دا هغه هم زموږ سره دوی رائټ سایډ او لیفټ سایډ. په څوارلسمه ورځ باندې زموږ سره دا یا دا اووري یا دا چل کوي چې یو ایګ چې دی هغه ریلیز کړي چې کله یو ایګ زموږ سره ریلیز کړي هغه چېرته راځي هغه راشي د فیلوپین ټیوب ته. نو چې کله فیلوپین ټیوب ته راشي په دې فیلوپین ټیوب کې زموږ سره یو ریجن وي چې هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو امپولا نو څه جوړ شي دې خو زموږ سره ایګ ریلیز کړو په څوارلسمه ورځ باندې فیلوپین ټیوب ته راغی دلته کې به زموږ سره سپم چې دی هغه به زموږ سره دلته کې څه شي هغه راشي نو څه چل به وشي دا دواړه به زموږ سره فرټیلایزیشن وکړي څوک سپم او ایګ چې دی هغه به زموږ سره فرټیلایزیشن وکړي خو چې کله دا اووري دا ایګ چې دی ریلیز کوي نو دې ته موږ وایو اوویولیشن څه ته اوویولیشن. نو په کلیویج بلاسټولیشن ټاپ کې دا زموږ سره په سټپ کې کېږي په دې کې اولنی سټپ زموږ سره دی اوویولیشن. چې کله اوویولیشن وشو نو دا یاد ساتئ زموږ سره چې کوم سپم دی په هغه زموږ سره هاپلایډي ایګ چې دی هغه هم زموږ سره هاپلایډي دا دواړو ته موږ په جمع باندې ګیمیټس وایو. دا ګیمیټس دا دواړه به زموږ سره څه دا به زموږ سره هاپلایډي. د اوویولیشن نه بعد چې کوم سټپ زموږ سره کېږي نو هغې ته موږ وایو فرټیلایزیشن. اوویولیشن وشو بیا زموږ سره فرټیلایزیشن وشو نو چې کله فرټیلایزیشن وشو دا ایګ او د سپم زموږ سره میلاو شو 23 کروموسوم د دې ایګ سره دي 23 د دې سپم سره دي نو دا دواړه چې کله میلاو شي نو دا به زموږ سره څه شی جوړ کړي دا به زموږ سره جوړ کړي ډایپلاید زایګوټ. چې کله ډایپلاید زایګوټ جوړ کړي نو په دې کې کروموسوم نمبر زموږ سره څونه دي په دې کې کروموسوم نمبر زموږ سره دي 46. چې کله 46 کروموسوم سره جوړ شو زایګوټ چې دی هغه ډیولپ شو نو بیا به زموږ سره څه کېږي بیا به زموږ سره کلیویج کېږي. کلیویج دې ته وایي چې زموږ سره دا کوم زایګوټ چې دی د دې ډیولپمنټ چې دی هغه کېږي. ډیولپمنټ دې ته وایي چې د دې زایګوټ چې دی دا به زموږ سره نه غټېږي. د دې مطلب دا نه دی چې دا زایګوټ زموږ سره دی او دا به داسې ورو ورو چې دی دا به غټېږي. د دې مطلب دا دی چې دا به زموږ سره ډیوایډ کېږي. دا زایګوټ چې دی دا به ډیوایډ کېږي. چې کله دا زموږ سره ډیوایډ کېږي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ کلیویج وایو. نو د دې په دې منځ کې به داسې یو وال شانتې چې دی جوړ شي او دا زایګوټ به زموږ سره ډیوایډ شي څو سیلونو ته دا به زموږ سره 2 سیلز ته چې دی هغه ډیوایډ شي. ښه چې کله 2 سیلز دا زموږ سره ډیوایډ شو نو د دې نه بعد دې ته موږ بلاسټولیشن وایو. دا یو ویک پروسس دی. بلاسټولیشن نه بعد زموږ سره څه چل کېږي په دغه پروسس کې چې د دې 2 سیل نه به زموږ سره څو سیل جوړ شي د دې نه به جوړ شي 4 سیل. چې کله 4 سیل جوړ شي نو دې ته موږ 4 سیل سټیج چې دی هغه ته وایو. بیا به د دې 4 سیل نه زموږ سره څو سیلونه جوړ شي د دې نه به جوړ شي 8 سیل سټیج. 8 سیلونه چې دی هغه زموږ سره جوړ شي. د 8 سیلونو نه بعد زموږ سره د سیلونو یو مجموعه جوړه شي چې دا به زموږ سره ټوټل 16 سیلز وي او دغه 16 سیلز ته موږ په جمع باندې څه وایو مروله. مروله ته موږ وایو د دې شکل چې دی د توت په شان دي میروله چې دی هغه ته موږ وایو. خو د ماس اف سیل دا موږ بلاستومیر چې دی دا ورته ویل کېږي. اول زموږ سره فرټیلایزیشن وشو بیا زایګوټ جوړ شو د زایګوټ نه 2 سیلونه جوړ شو د 2 سیلونه 4 سیلونه جوړ شو د 4 سیلونه 8 سیلونه او د 8 سیلونه زموږ سره 16 سیل زموږ سره جوړ شو نو دا 16 سیل سټیج چې دی نو دې ته موږ وایو مروله. ښه د دې مرول نه بعد زموږ سره یو بل سټرکچر به زموږ سره داسې جوړېږي چې څه سیلونه داسې دي چې هغه به ځان د سایډ ته چې دی دا به ایډجسټ کړي. لکه څه سیلونه به جوړ شي زموږ سره به سایډ ته ایډجسټ شي په دې منځ کې به چې دی زموږ سره یو کیویټي چې دی هغه به زموږ سره جوړ کړي. نو د سیلونو ته چې کوم د سایډ ته چې کوم سیلونه ځان ایډجسټ کوي نو دې ته موږ وایو آوټر سیل ماس. آوټر سیل ماس چې دا آوټر طرف ته چې دی ځان ایډجسټ کړی دی. د آوټر سیل ماس چې دی دا زموږ سره څه جوړوي دا زموږ سره ټروپوبلاست جوړوي. ټروپوبلاست مطلب څه دی ټروپوبلاست زموږ سره دا چل کوي چې دا زموږ سره پلیسنټا جوړوي. پلیسنټا داسې یو څیز دی چې دا د مور او د ماشوم په خېټه کې کنیکشن دی. دا پلیسنټا دا چل کوي چې د مور نه نیوټریشن ورکوي بیبي ته.
نو د هغې د وجې نه بیا د هغه ګروت چې دی هغه کېږي. د دې کیویټي نه دې خوا زموږ سره تاسو ګورئ دا انر سیل ماس دی، دا خو زموږ سره آوټر سیل ماس و، خو دا چې کوم زموږ سره دی نو دا زموږ سره انر سیل ماس دی. نو د دې انر سیل ماس نه به زموږ سره څه جوړېږي؟ د دې بیکم امبرو بلاست میک امبرو. دا انر سیل ماس چې دی نو دا به زموږ سره څه جوړوي؟ دا به زموږ سره چې دی امبرو جوړوي. او د دې مرولو نه زموږ سره دا کوم آوټر سیل ماس چې دی انر سیل ماس دی او زموږ سره دا کیویټي ده، نو دې ته به جواب باندې موږ وایو بلاستوسیست او بلاستولا. بلاستولا چې کوم انیملز دي هغه ته چې دی بلاستولا وایي، انیمل چې کوم دا کوم سټرکچر جوړوي دا بلاستولا وایي. زموږ سره چې کوم مملز دي نو باید چې کله دا سټرکچر زموږ سره جوړ شي نو هغې ته موږ وایو بلاستوسیست. نو په دې طریقه باندې چې کله امبریو جوړ شي نو د دې نه بعد بیا مزید ډیولپمنټ چې دی هغه کېږي او موږ به نور ټاپکونه ووایو. وایي زموږ سره فرټیلایزیشن وشي، ټیک شو چې سپرم او ایګ زموږ سره میلاو شو، د هغې نه بعد زموږ سره زایګوټ جوړ شي. په زایګوټ کې به څو کروموسوم وي؟ 46. دا زایګوټ ډیوایډ شي، د دې نه 2 سیلونه جوړ شي، د 2 سیلونو زموږ سره 4 سیلونه جوړ شي، د 4 نه 8 سیلونه جوړ شي، د 8 نه 14 جوړ شي. چې کله 14 سیلونه جوړ شي هغې ته موږ مروله وایو، بلاستومیر ورته ویلی کېږي. نو مروله کې دا چل وشي چې د دې سټرکچر بدل شي، څه آوټر سیل شي، څه انر سیل شي، څه پکې کیویټي راشي. د آوټر سیل چې دا زموږ سره پلیسنټا جوړوي، د مور او د ماشوم په منځ کې څه جوړوي؟ کنیکشن جوړوي. کوم انر سیل چې دا زموږ سره امبریو جوړېږي، د دې نه فردر مزید ډیولپمنټ کېږي. د مرولو نه چې کله دا سټرکچر جوړ شي نو دې سټرکچر ته موږ په انیمل کې بلاستولا وایو او په میملز کې ورته موږ څه وایو؟ بلاستوسیست چې دی نو هغه ته موږ وایو. نو ټاپک چې دی څه کتاب کې اوږد ورکړلی، خو دا کمې خبرې چې ما وکړې دا هم حق خبرې دي، ګران چې دی پکې څه نشته. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله تاسو ته بیا وکړم. تھینک یو ډېره مننه. که ځان دې سکرین شاټ اخلئ نو